په زابل ولایت مرکز کلات ښار کې د الرباط فکري او فرهنګي ادارې له لوري د پوهنتون د محصلینو، د مدرسې له طالبانو او د ښوونځي له زده کوونکو څخه پر سټیج د وینا کولو د مهارت اخیستل شوي ازموینې پایلې اعلان شوې. په یادو مراسمو کې د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امیر وویل چې دا سیالي د الرباط فکري او فرهنګي ادارې له لوري د 5 ریاستونو لکه حج اوقاف، امر بالمعروف، د میرویس خان نیکه زابل پوهنتون، معارف ریاست او اطلاعات او فرهنګ ریاست سره په همغږۍ جوړې شوې تر څو ځوانان په فکري لحاظ وروزل سي او اسلامي معلومات یې زیات سي. هغه وویل هڅه کوي چې دغه لړۍ ولسوالۍ ته هم وغځول سي. د الرباط فکري او فرهنګي ادارې له لوري د 15 ریاستونو سره په ګډه همکاري د سیالي په لاره اچول شوې وه چې 10 تنو ګډون پکې کړی و چې 13 ورځې ازموینه واخیسته شوه او نن یې پیلې اعلانېږي او هدف مو دا ده چې د ځوانانو استعدادونه راښکاره شي او داسې هدف مو ده چې دغه سیالۍ نورو پرتو ولسوالیو ته وغځو. د دغه سیالۍ ګډونوال وایي د داسې سیالۍ جوړول د دوی پر جرأت او استعدادونو باندې ډېر ښه تاثیر لري او دوی کولی شي چې په راتلونکي کې په خپلو ځانونو کې د پام وړ مثبت تغییر راولي. الحمدلله زه ډېر خوشحاله یم چې په زابل ولایت کې د زابل په سطحه یوه غونډه په عمومي مکان سره ترلاسه کوم. نو ډېر خوشحاله چې داسې نور پروګرامونه هم راته جوړ کړي، نور هم د شاګردان وستایي. دا ډېره تاثیر لري بلکې پر هغه چا ډېر تاثیر لري څوک چې په اسلامي نظام کې وي او د اسلامي نظام زده کړو کې پر هغه باندې ډېر تاثیر لري. دغه سیالۍ په لاره اچول زموږ لپاره او زموږ د نوي نسل لپاره ډېرې مهمې دي ځکه دلته رقم موضوعګانې ورکول شوي دي او په هغه موضوعګانې باندې رڼا اچولې ده او هغه موضوعګانې زده کړي دي. موږ له دغه خپلو مشرانو څخه ډېر خوشحاله یو او ورڅخه په راتلونکي هم دغه خواهش لرو، دا هیله لرو چې همداسې سیالۍ راته په لاره واچوي. دغه سیالۍ په لاره اچول موږ ته په دې باندې ګټورې دي چې زموږ داسې نوی نسل داسې جرأت نه لري او په داسې سیالیو کې جرأت پیدا کېږي او په د ولس لپاره دلته کم ټپېدي کېږي، دا ولس ته ورواړو کوم نوي معلومات ولس واوري او دلته چې کوم موضوعګانې ویل کېږي دا هغه موضوعګانې دي چې تر اوسه چا د ډېر چرت نه پوښ کوی او دا ټولې موضوعګانو د ولس ته کېږي. د یادونې وړ ده چې دا سیالۍ د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پر سیرت، د شرعي امیر پر اطاعت او سیکولریزم څه شی دی تر عنوان لاندې ترسره شوې وې.